السلام علیکم ګرانو مینوالو څنګه یې امید لرم چې ښه او د ژوند نه به مزې اخلئ نن بیا ستاسو په مخونو د خنداګانو راپرولو او ستاسو د ټینشن ختمولو دپاره یو نوي ویډیو سره حاضر یو خاندئ ضرور خو ګورې په خندا کې زموږ چینل سبسکرایب کول او ویډیو لایک کول هیر نه کې نو راځئ چې خپلې نوي ویډیو ته ورودانګو اول د غني خان دا یو څو شعرونه چې خان د نن مکړه غمونه د سبا خان د نن مکړه غمونه د سبا ښه پوهېږي د پتیره دا دنیا د کر وخت کې د غوبل فکرونه مه کوه خروس کا حساب کتاب یې مه منه سبا بیا خدای د چرسیانو مسله ده سبا بیا خدای د چرسیانو مسله ده تینه نشته زوروره مسله او راشه وخانده چې وخاندي غني هم راشه وخانده چې وخاندي غني هم ورله نه ورکوي خوند ځان له خنده والکه ته د کوم ملک یې؟ زه د افغانستان. ته د افغانستان یې که نه زه د پاکستان یم او زمونږ د ملک وزیر اعظم نشته دی زه هم چې یو وزیر اعظم ته تاسو ته درکو که نه نو ستاسو په ملک پس اثر پرېوځي څه اثر به وي Hello guys. بھائی مور ویراش د خپل کپڑے خپل وینځه لګي زما سکار دی ورته تیر الو وینځه هغه وای که خبره نه مانی د واده نوم په خپلوانه نه کوم در لواده وګوره که تاسو وی هغه را دروړه چې په یو ځای وینځه ما یا سړیا لور دې بنګړي غواړي او زوی دې موټر غواړي او زمان جامې نشتا کابر کې انت سعودي له خو نیم راغلی الله د غر کاکا د دې دوه ملګرو خبره اترې هم واورئ ډېرې مزېدار دي خو ملګرو د ویډیو په آخر کې د ډالفین ایان ډانس دی سپیشل ډانس دی چې هغه ګوره دنه کتل ایر نشي ښه حاجي تاسو څه تکلیف دی ډاکټر صاحب ډاکټر ته کوزم یاره زه ډاکټر یم خو تا ته څه تکلیف دی نه دا دور سبق داسې ویل دي چې تا ته دور پته نه چې د مریض ته څه تکلیف دی علاقه ستاسو څه بیماری ده هغه راته ووایه زما مړه سینه خرابه ده سینې بیم سیګرټ میرګټ خو نه څکې ګلډیپ راغواړه ګلډیپ خاچې راغواړې هغه څکمه مسلمانه زه دې د سیګرټ نه منې کوم ته وایې ګولډیپ راوغواړه سیګرټ مه څکه سیګرټ چې سړی څکي نو په مزه مزه سړی وجني نو ښه ده که نه شکر نه چې په مزه مزه مړ شم چې اوس ډایرکټ زه مړ شم نو هغه زیات نقصان نه دي که نه په دمه دمه ټایم ولګي پرې په دمه دمه دې وجني دا نور شیزان خو ډایرکټ وجني داسې کار دی که نه تا اوسه پورې څومره سیګرټ څکلي دی غوښه که نه چې دغه سیګرټ چې تا پیسې بچت کولې که نه نو اوسه پورې بس تا غټه غټې بنګلې وې چې ته سیګرټ څکوې نه نه بنګلې دې څه شوې یارانو پاکستان کې اوسېدل ډېر مشکل دي کور کې به پښتو وایې په سکول کې به اردو وایې او پیپر به په انګلیش ورکړې او د مرګ بعده به حساب په عربي ورکړې نو په دې کې سړی پوه نه شي نو به څنګه شي ایکوما سرجي جی زبیر جلدی شي کامیاب شي دا چې غمجنې شوګیرې کوي دا چاته کوي لکه مرغۍ په غن شپې کوي دا چاته کوي ته خپل غمجن आवाज رسول چاته غواړي قربان دا کله کله چې ټپې کوي دا چاته کوي او دا تا ته چا دي درزه کړې د سایل سندري چې په سندرو کې ګیلې کوي دا چاته کوي سلام علیکم وعلیکم زه تور یم نو ما بیا کله وای سپینې هغه ته څه کار کوي وړوندې نیمې وینې چې چای چښم السلام علیکم وعلیکم السلام ما قسم را راک روټه مې نه خوړې دیړې مې مونږ لګي دا کسر را راک څه خورم دعا به درته کوم دا ولې
ځان له پکې خپله دیاړین کټ کا او چې څونه ته خورې هغه هم پکې وخوره ماله نورې پکای راوړه صحیح ده یاره که ته دا لیک پېژنې نه که نه زه به نه پېژنم نو دا پیسې څه ډول دي یار هغه د چا په نوم واغستې د الله په نوم راله راکړه دیاړین نه ولګېدلې غریب وو او روټۍ هم نه وخوړې نو دا خو ګوره نیک کار دی نیک کار کې ګوره لاس اړول پکار دي نو که دا لې واپس راوتړې پیسې نو کرې نه وړې خپل ایمان به خوار کړي ما خو د الله په نوم واغستې نو خو هغه ځان له خپل ایمان خواري دا والا بقای پیسې والي ډېره مننه رو خوشحال ستا کار وشو رفیق جي بلکل ایماندار او که نه ایمانداره مو خطو زما جیلي لوټې مو چلول دا ځوانۍ کې رساشګي ماشګي کړې که نه او یو هلک مې یو شپږ کاله ساتلی وده بلا بچی دا قولنګی چرګه وسو دونه خو څوک قولنګی چرګ هم نه ساتي چې هګۍ ولاچي د ملکن په سر بهیجو د ملکن په سر بهیجو په تلیودارو سبلو او هم ایخونه د بابا دا وره چې دی سوی مې یو دوه ښځو جنګ و یو بوډا بابا په لار تو یوې وته پتا دا بابا واچوم بلې وته پتا یې واچوم سا وګ دی بابا خشه به درېدلې دی بابا یې که ما چوي تا دیو که زما نور کارونه ډېر دي گبرهاله بودی یجی دو یاری زدی گبرهاله بودا بری تو یاری حال دیزوا تنی تو وگیو حلاوی زما چې زړه له چا نه تور شي بیا که قرآن په لاس راځي نه یې منمه زړګي یې مینه او مینه نشته زړګي یې تا ته چا دروغ ویلي دینه یو کس وای ما ته بابو وای بل کس وای ما ته بابو وای ولې هر چا ته خلک بابو نه وای چې څوک د چا خوښي صرف هغه ته بابو وای پوه شوئ او په د خلکو بابو څومره ښه هغو هره خبر مني او ته زما یو خبره هم نه منې بابو دا ملګری زما ډېر وخت دی ډېر ښکلې ویډیوګانې جوړوي یار راځئ چې د دا ویډیو وګورو ښه نیا مې په موټرسایکل ځان سره کېنولې وه نو ځو ډاکټر له نو بس زه به چېرته چا پېژندمه نو د هغې نه بیا داسې تصویر ایستی دی نو اپلوډ کړی دی ابره یې پې لیکلي دي وایي موږ په محبت کې بیا عمر ته نه ګورو وګو مینوالو یو جهان مننه ویډیو لایک کې چینل سبسکرائب کې او د نوې ویډیو په انتظار اوسئ